2.5 کناله پټی دی او دای په 18,000 روپۍ اغشتی دی د مزدورۍ دپاره چې له 20 روپۍ مزدوري زه په دې کې وکړم. دا یو ګیډی ساګ دی. د دې څه ریټ دی وحید خان؟ تی په څو ورکوې؟ زه خو یې په 6 روپۍ ورکوم. په 6 روپۍ دا ګیډی چې دی وحید خان ورکوي. بیا لږه ډېره مزدوري چې دی په دې کې دوکاندار کوي. السلام علیکم، ستړي مشئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. موجود یم په خپل کلي کې. مازدیګر ټیم و، پټو سیټ ته مې چکر راووهلو. دلته کې زموږ یو ورور وحید خان چې دلته کار کولو، ما یې چې د خپلو کتونکو سره هم په ویډیو کې شیر کړم او د کلي د مازدیګرۍ هم د خلکو سره په ویډیو کې شیر کړم. خو دوستانو دلته درته یو خبره بله هم کول غواړم چې یو ورځ مخکې زما 20 کې 20,000 فالورز برابر شوي. د ټولو هغه دوستانو ډیره زیاته شکریه ادا کوم کوم چې په دې سفر کې زه سپورټ کړی ما سره مرسته کړې ده. ډیره شکریه او دا مینه چې دی دغسې جاري وساتئ. څه وخت مخکې ما ته یو ورور ویله چې ډیرې زیاتې ویډیوګانې دې راځي او موبایل چې کولو کړو نو ستا ویډیو مونږ ګورو. نو دوستانو کله چې خوبونه غټ ګوري نو محنت به هم ډیر زیات کوي. نو بالکل زه وایم چې محنت ډیر کوم نو انشاءالله د هغې صله به ماته خدای راکوي او د هغې نتیجه چې دی لږه اوس مونږ ته ښکاره شوله او انشاءالله زه به کوشش کوم چې نورې هم داسې ښکلې ویډیوګانې ستاسو په خدمت کې پیش کړم، تاسو ته مزه هم والئ او تاسو ته معلومات هم حاصل شي. نو دوستانو اوس وحید خان طرف ته وځو، هغه سره به ګپ لګو او دلته څه کار کوي هغه به هم تاسو په دې ویډیو کې ګورئ. نو راځئ جي. دا وحید خان چې دی لګیا دی پالک ساګ ریبي. دا غونډ پټی پیله وګورئ، دا وحید خان اغشتی دی. دا وګورئ ډیر ښکلی پالک ساګ او ډیر په طریقه باندې او ډیر ښکلی شوی هم دی څنګه چې تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري او دې ته ویلی شي کلیوال رنګونه. تاسو ته ما ویډیو په کلي کې چې چکر ووی چرته چې ځي نو مختلفې سبزۍ به درته په پټو کې میلاویږي، چرته چې ځي نو ګپ شپ دپاره به درته ښه دوستان میلاویږي، چرته چې ځي نو مهمان نوازي او هغه لږه ډېره مینه چې دی هغه په کلي علاقو کې اوس هم شته دی. نو هغه تاسو ته په نظر باندې راځي نو لږه ډېره خوندونه چې دی په کلي علاقو کې اوس هم باقي دي. که وحید خانه ته څه وی ټیک وی ما دا خو د کلي رنګونه دي، دا خو د الله پاک د هر چا نصیب کړي. آمین آمین آمین. پاک دې خاص کر زه خو په هر یو ویډیو کې وایم چې ته کومه ویډیو جوړوې خاص کر مسافرو دپاره زه د زړه د کومې نه ورته ډېر سلامونه وایم. دا ولې ته په مسافرو هر وخت سپیشل سلام وایې؟ څه وجه شته دی؟ نو وجه یې خو دا ده وروره چې ما په خپله مسافرتیا کړې ده او مسافرو دپاره چې بس مې چا دعا سلام راولېږو زه مو به ورته دوا کوله که نه او د دې دوام وایي ډېره زیاته قبلېږي وحید خانه. نو بس ته رډه نری وي که نه، بالکل یار دوست مور پلار ورونه خویندې بال بچه دی پریښي د دې دپاره چې یاره مونږ دلته کې څه محنت مشقت وکړو او په کلي کې هغه ښه په کلار درته دا ویل غواړم چې وحید خان پالک ساک اغشتی دی. پالک ساک چې دی دلته کې ریبي بیا یې داسې ګیډی کوي ماشاءالله. وګورئ یې بالکل تازه پالک ساګ دا وګورئ او ملګرو کمه بني چرک سره ډغره وایي حقیقت دی. تازه سبزیانې دې کې خوږوالی هم زیات وي، مزه هم زیاته وي او دې ته چې د اوږې تړکه وکړي اوږه پکې ور واچي او بیا یې پوخ کړي نو بس دا ته زه څه ویم او د جوارو روټۍ وحید خانه که نه. نو بس دلته کې وحید خان رور چې دی دا پالک ساګ ریبي دی اغشتی دی. وحید خانه څنګه چلې په دې سودا خوشحاله چې دا دې اغشتې ده؟ شکر الحمدلله د بچو هغه رزق دی هغه پکې روان دی بس ښه مزېدار. ریټ خو ویل نه غواړي چې په څو دې اغشتې؟ ریټ خو به ولې ویل نه غواړم، داسې د پټې پناه خبره خو نه ده. زبردست. دا دې په څو اغشتې دا پټې؟ 18,000 روپۍ باندې. او دا څونه پټې دی؟ دا 2.5 کناله پټې دی. 2.5 کناله پټی دی او دای په 18,000 روپۍ اغشتی دی د مزدورۍ دپاره چې له 20 روپۍ مزدوري زه په دې کې وکړم او هغه د کور لین دین چې دی په هغې روان یې بچو له رزق ګټي که نه. وحید خان ته زه خو ترې کشر یم خیر خو بیا هم ورته شاباسۍ ورکوم. ډېر محنتي ډېر محنتکشه ځوان دی. سهار چې ته راپاسې نو د 2 پیرې کړي 2 ځای کې سوداګانې اغشتي دی به داسې پټو نه راوځي که که څه وحید خانه نو بس حلال محنت چې ګټې نو خامخا څه منډه تړه به وهي که نه. الله پاک وایي په دنیا کې محنت دا دی شرط بالکل. او چې محنت نه کوې نو یا به بس چېرته غلا کوي او یا به پردی دغه کوي نو بس د هغې نه ښه دا ده چې خپل محنت سړی وکړي په دې باندې ښه ښکاري. بالکل. او الله پاک پکې برکت هم اچوي. واه تا ته خو هر ځای کې زه ښکارم چې کله مونډان یو کله بوټي وي کله یو شی کله ټولو خلکو ته ملکه خپل محنت کوئ که نه.
لږې که ډېرې خو خپل کار کوي برکت پکې خدای اچوي برکت حرکت کې برکت دی وحید خان بله یو خبره راته کول غواړم دې مهنت پورې زما 100,000 فالورز چې دی برابر شو پرونه نو هغې باره کې ته څه ویل غواړې نو بس هغه خو تا سره د ټولو خلکو خپله مینه ده که نه ته خو خپله منډه تړه تا ډېره والم ده وهم نو الله پاک تعالی بری درکړي والله دې په آمین چې دی نو کامیاب کړه آمین آمین دا دعا ده آمین آمین خپل کار خپلي خپل کار خپلي 10 روپو وي که نه 10 روپو خو چې خپل وي چې خپل وي وزره باندې مشرانو خبره وایي مزدوري د پلارم بالکل بالکل نو وحید خان چې دی دلته کې دا پالک ساګ اغشتی دی نو رالم گپ شپ مې ورسره ولګولو اوس مې بیا چکر راووالو وحید خان رور چې دلته کې لګیاو د ساګ ډیمانډ چې دی په مارکیټ کې ډېر دی دا ګیډه تاسو وګورئ دا وحید خان یو ګیډه جوړوي وښایه ورته وحید خانه دا یو ګیډه ساګ دی د دې څه ریټ دی وحید خان تی په څو ورکوې زه خو یې په 6 روپۍ ورکوم په 6 روپۍ دا ګیډه چې دی وحید خان ورکوي بیا لږه ډېره مزدوري چې دی په دې کې دوکاندار کوي دوکاندار به په 10 روپۍ خرڅوي بالکل تازه او سپیشل ساګ چې دی وحید خان رور دلته کې اغستی دی او ریب یې دا وګورئ ځای په ځای چې دی ټوپکي جوړ کړي دي ماشاءالله دا وګورئ بله خبره درته کول غواړم وحید خان وایي چې دا یې په قرضو سودا کړې ده نو بس څه ووایو دې باره کې به موږ ته اوس څه ووایو چې ډېر ډاډه او ډېر نره لږ دی ګینې یقین وکړئ چې داسې سودا کول دا ډېرې ګرانې خبرې په تش جیب باندې ته یو ځي ته ورځې او سودا کوې نو خدای دې ورته په دې کې برکت واچوي او خدای دې ورله نورم همت ورکړي او خدای دې په کار روزګار کې برکت واچوي چې د سره خپلې پیسې وشي او هغه روزګار پې کوي دوستانو که زه ته اوس ته بل ووایم دلته مختلف مرغو اوازونه دي ولې ټیم مازدیګری دی مرغۍ پرندې چې دی دلته کې راټولیږي چغې وهي او دا خپل خپل جال خپل خپل ځایونو ته ځان رسوي د کلي مازدیګر چې دی مطلب دا ډېر زیات خلک خوښوي ډېر زیات خوندونه یې پکې دا لوکاټو باغ دی زموږ په علاقه کې د ټول نه زوړ د لوکاټو باغ چې دی هغه دا دی ډېر چاپېره که تاسو وګورئ دغه کلته مخامخ چې دی ټکر دی د نیر ټکر دلته به خلکو مونږه چې دی ما ته خپل ځاني یاد چې دلته به لامبلو له خلک هلکان به راتله زم څو پیره چې دی راغلی وم خو چې کله به م رالو او به م لامبل نو مور به راته غوسه وه نو پنور په ګرمی کې پنور ګرځېدو چې دا جامې م اوچې شي نو هله به تلو ګینې بس بیا به چوکې لږ ډېر ګپ شپ هم ولګولو دا ګیډۍ مې تاسو ته وښودلې دا وګورئ ټوپکي جوړ کړي دي پلونه یې راوړي دي دا بازار کې چې دی ډیمانډ دی دی پهله ډیمانډ راوالي د هغې مطابق بیا ګیډۍ ریبي بازارونو ته وړي بازار کې بیا خرڅوي او هغې کې له 100 روپۍ چې دی دوکانداران بیا ګټې کوي نو داسې قسمه پروګرامات وي په دې کلیو علاقو کې د زمیندارو تاسو ته ما وښودلو او دوستانو بل درته دا ویل غواړم که نور څوک هم وحید خان سره ډیل برابرول غواړي د ساګو که نه نو ډېر ښه ساګ دی او ډېر ښکلی ساګ دی او بالکل تاسو ورسره ډیل برابرولی شئ نمبر یې در سره شیر کومه که د چا ساګ پکاري دوکان دپاره روزګار دپاره بالکل د سره رابطه کولی شئ وحید خانه موبایل نمبر دی ووایه 0321 دا د وحید خان رور نمبر و کومې چې تاسو سره په ویډیو کې شیر کړلو او اوس به زه دا خپله ویډیو په دې ځای باندې ختموم امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي او اوس ماله په دې ویډیو کې دلته اجازت راکئ انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کیږم د لوی الله په امان